در په سپیڅلي نامه سلامونه ستړي مڅې تاسو شال تلویزون څخه د لنډو خبرونو لیدونکو زموږ قربانم زلیفا کاکړ د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي تېره شپه د افغانستان د فوټبال 12 کلنو ملي لوبډلې د بریا مبارکي وویل او هیله یې څرګنده کړه چې دغه لوبډلې به په راتلونکي کې لا زیات بریاوې ترلاسه کړي. د افغانستان د 12 کلنو د فوټبال ملي لوبډلې تېره شپه ازبکستان ته په ماتې ورکولو سره د مرکزي اسیا اتلولي خپله کړه. د افغانستان او ازبکستان دواړو لوبډلو د روانې میاشتې پر 3 نیټه د سه شنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د مرکزي اسیا د فوټبال د 12 کلنو سیالیو پایلوبه وکړه. په دې لوبه کې افغانستان په لومړي نیمایي کې د اعظم الدین حاجي زاده لخوا یو ګول ووهه چې افغان لوبډلې اتلولي خپله کړه. دا په دغه سیالیو کې د افغانستان د 12 کلنو د فوټبال د ملي ټیم لومړی اتلولي ده. افغان لوبډلې د دې سیالیو په تیر پړاو کې درېیم مقام ګټلی و. د مرکزي اسیا د فوټبال 12 کلنې سیالي د اګست په 18مه د مرکزي اسیا د شپږو لوبډلو په ګډون د تاجکستان د دوشنبې په ښار کې پیل شوې وه او نن سه شنبې د افغانستان په اتلولي پای ته ورسېده. د ازبکستان ټیم د دویمې درجې تاجکستان ټیم ایران ته په ماتې ورکولو سره دریم او د قرغیزستان او ترکمنستان ټیمونو 5م او 6م ځای خپل کړ. د لبنان حزب الله تر 300 ډېر کتایشات غونډې د اسرایل پر نظامی مرکزونو وتوغول. لبنان حزب الله د یکشنبه په سهار اعلان وکړ چې د فواد شکر د وژنې په خبرګون کې پراخ ځوابي بریدونه پیل کړي دي. د اسرایل او حزب الله ترمنځ زیاتېدونکی تاوتریخوالی د پراخ سیمهیزې شخړې اندېښنې راپورته کړي چې ممکن د امریکا متحده ایالات او ایران دواړه پکې ښکیل وي. د یکشنبه د بریدونو په خبرګون کې سپینې ماڼۍ وویل چې جو بایډن پیښه له نږدې تعقیبوي. د اکسوس د راپور له مخې د امریکا او اسرایلو استخباراتي ادارو چې له تیرو 48 ساعتونو راهیسې د لبنان په سویل کې پرمختګونه څاري پر اسرایلو باندې د حزب الله لخوا د غچ اخیستنې یو ستره حمله نږدې ګڼلې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې اسرایل د حزب الله پر مرکزونو له احتمالي برید مخکې امریکا ته خبر ورکړی و. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې په قاهره کې مظاهره کوونکو هڅه کوي چې د غزې په جګړه کې د اوربند د هوکړې له لارې لس میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي او د فلسطیني بندیانو په بدل کې اسرائیلي او بهرني یرغمل کړي. د اکتوبر په 9مه د حماس لخوا پر اسرایلو له بریدونو سمدستي وروسته حزب الله پر اسرایلو توغندۍ وتوغول. حزب الله او اسرایلو له هغه وخت راهیسې په پرله پسې ډول ډزې کړي دي. د یمن حوثیانو په یوه بیانیه کې پر اسرایلو باندې د حزب الله د برید مبارکي ویلې او ګواښ کړی چې د اسرایلو پر وړاندې د یمن ځپونکی ځواب پر لارې دی. د انصار الله غورځنګ د حوثیانو مرکز دی. په دغه بیانیه کې چې د یکشنبې په سهار د حزب الله د بې پلوټ الوتکې له حملې څو ساعته وروسته خپره شوه وویل موږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې صهیونیستي دښمن ته د یمن ځواب یقینا په خپل لاره دی ژر به ولیدل شي. پاکستان غواړي سعودي عربستان نه پور واخلي. پاکستان کې د بدو اقتصادي شرایطو پر دوام دغه هیواد له سعودي عربستان څخه 1.2 میلیارډ ډالر قرض غوښتي دي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپل راپور کې ویلي دغه غوښتنه د پاکستان مالیه وزیر محمد اورنګزیب د سعودي عربستان مالیه وزیر محمد الجدان سره کتنه کې کړې ده. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې که څه هم پاکستان د دې کار ترلاسه کولو هیله لري خو تر اوسه یې له ریاض څخه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. ویل کېږي پاکستان له 2007 کال را په دې خوا د سعودي عربستان څخه 4.2 میلیارډ ډالر پور وړی دی. پاکستان سږ کال بریالی شو چې آی ایم ایف څخه تر 2 میلیارډ ډالر زیات پور واخلي. په پاکستان کې د یو بس د چپه کېدو له امله 10 تنه مړه شوي. هغه مسافر وړونکی بس چې نن سهار د پنجاب له کوهیټي راولپنډي ته پر لارې و له سړکه بې واکه شوی او کړنګ ته غورځېدلی چې له امله یې 10 مسافر مړه او یو بل ټپي شوی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې نن سهار له کوهیټي سیمې څخه راولپنډي ته تلونکی بس د پان پور سیمې ته نږدې یو کړنګ ته غورځېدلی چې له امله یې 10 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د غرنۍ سیمې له امله پولیس د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته په رسېدو کې له ستونزو سره مخ دي خو ځایي خلک هڅه کوي چې له بس څخه مړي وباسي.
د جرمني پولیسو د سپتمبر په 4 نیټه اعلان وکړ چې یو 26 کلن سوریایي تبه چې د سولنګن په ښار کې د شنبې د ورځې د خونړي تروریستي برید اصلي تورن نیول شوی و په خپل جرم اعتراف کړی دی. د شنبې په ورځ یو بریدګر د آلمان په لویدیځ کې د سولنګن ښار په یو جشن کې په برید کې 3 تنه ووژل. د داعش تروریستي ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغه برید مسؤلیت منلی او اعلان یې کړی چې برید کوونکي د دغه ډلې یو عسکر و. د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل اوکرایني سیال ولادیمیر زيلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې اوکراین ته د پوځي مرستو د نوې بستې تخصیص اعلان کړ. د پینټاګون په وینا د دې بستې ارزښت په 125 میلیونه ډالر وي. جو بایډن په یو بیان کې اعلان وکړ، زه ویاړم چې نن له اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوې بسته اعلانوم. په دې بسته کې د اوکراین د زیربناوي د دفاع لپاره د هوایي دفاعي سیستم توغندۍ، د ډرون ضد تجهیزات او د ټانک ضد توغندۍ شامل دي چې د جګړې په ډګر کې د روسیې د بدلیدونکو تاکتیکونو په وړاندې دفاع وکړي. په دې بسته کې د جګړې د لومړۍ کرښې لپاره مهمات او د اوکراین ساتنې لپاره ګرځېدونکي راکټ لانچر سیستمونه هم شامل دي. زيلنسکي د مرستو د دې نوې بستې د هرکلي په ترڅ کې وویل، زه د امریکا د پوځ مرستو د دې نوې بستې هرکلی کوم او ټینګار کوم چې اوکراین په عاجله توګه د وسلو د دغه نوې بستې په ځانګړې توګه د هوایي دفاعي سیستمونو ته اړتیا لري. موږ د خپلو ښارونو، ټولنو او زیربناوو د ساتنې لپاره د دې سیستمونو ته اړتیا لرو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي د بندیانو د تبادلې په پایله کې د روسیې له زندانونو څخه 115 اوکرایني سرتیري خوشي شوي دي. نوموړي دا خبرې پرون د شنبې په ورځ دریم د سنبلی د هیواد د خپلواکۍ د 33مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. ولسمشر زيلنسکي نن په ایکس کې لیکلي چې په 115 اوکرایني سرتیري نن خپل کورونو ته راستانه شوي. د زيلنسکي په وینا دغه کسان د وسلوالو، ملي ساتونکو، سمندري او سرحدي ځواکونو سرتیري وو. د اوکراین ولسمشر ویلي چې د ټولو بندیانو د بیرته ستنولو لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. د روان کال د اګست په 8مه د اوکراین لخوا پر روسیې د ناڅاپه برید وروسته چې ډېر شمېر روسي پوځیان یې نیولي دي، اوکراین مخکې ویلي وه چې د روسیې په کرس کې نیول شوي عسکر به له اوکراین پوځیانو سره تبادله شي. د امریکا د جګړې د معلوماتو د انسټیټیوټ په وینا اوکرایني چارواکو د ناڅاپي برید په لومړۍ اونۍ کې د نیول شوو روسي سرتیرو شمېر 2000 تنه ښودلی و. د فرانسې د TF1 چینل په وینا پاول دروک د ټلګرام بنسټ ایښودونکی او رئیس په سیمه ییز وخت د ماښام په 8 بجو هغه وخت ونیول شو کله چې هغه د فرانسې په لی بورجټ کې له خپل شخصي جیټ څخه کښته شو. 19 کلن دروپ له آذربایجان څخه فرانسې ته تللی و او فرانسې کې په یو قضایي حکم سره نیول شوی دی. یو شمېر باخبره سرچینو شبکو ویلي چې دروپ کېدای چې د تروریزم ملاتړ، د مخدره توکو قاچاق او اداري فساد تورونو سره مخ شي. د العربیه تلویزون د راپور له مخې پرون شنبه په غزه کې په نشط کې یو اسرائیلي سرتیری وژل شوی او 3 نور پوځیان سخت ټپیان شوي دي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.